قدرمنو اوریدونکو د ناولونو د خپراوي په دې لړۍ کې درته د ښاغلي استاد مصطفی سالک پاتې شه باران دی ناول وړاندې کوو په دې هیله چې دا ناول به هم تر پایه راسره واورئ. راځو د ناول لومړۍ برخې ته. داسې ورځ به کمه راتله چې زه دې ټولګي ته راشم او د هغې سندره دې وانورم. هغې به هره ورځ سندره ویله، په پیل کې خو به د هغې پر شونډو موزون کلمات زما لپاره یوه عامه سندره وه، خو د وخت په تېرېدو سره د هغې سندرې زما لپاره یو نوی خوند پیدا کړ. زما احساسات به یې داسې په لړزه راوستل لکه د غره ویاله چې په خپله نرمه او غلې سندره د خپلو غاړو نازک واښه په نڅا راولي. زموږ ټولګی هم عجیبه و، بس چې د ښوونکي سترګې به فنا شوې هر څه به بدل شول. په یو کونج کې به یې داسې شور ماشور و لکه د مني په ماښام کې چې چنچڼې د ځنګله په ونو کې چڼېدل، د خپل ژوند یوازینی مقصد ګڼي. خو په بل کونج کې به د څانګې غلې سندرې سړي ته د څېړیو په پاڼو کې د نرمې هوا له نڅا پیدا کېدونکې نغمه یادوله. بیا به چې استاد راغی په صنف کې د سهارنۍ شپې خاموشي خپره شوه او ټول زده کوونکي به په خپلو څوکیو کېناستل. نو زما ذهن به د ماضي په لور ګام واخیست او پر هغو شیبو به تم شو چې څانګه د لومړي ځل لپاره زموږ ټولګي ته راغلې وه. زموږ ښوونځی پېښور ښار سره نږدې و. نور کړه د افغان مهاجرینو د عامو ښوونځیو و. بس دومره خبره وه چې نجونو او هلکانو به په ګډو ټولګیو کې زده کړه کوله. د ښوونځي ښکلې او پخې ودانۍ ګڼې خونې درلودې، خو زموږ د ټولګي کوټه خامه وه. کله چې د زده کوونکو او ټولګیو شمیر ډیر شو، ادارې په عاجله توګه دا کوټه جوړه کړه او زموږ په برخه ورسېده. ښه مې یاد دی، په هغه ورځ ښوونکی تازه له ټولګي وتی و. اسمان د شړکنده باران په رګونو کې د برېښنا شوخې جلوې شیندلې، او چې د تندر ګړز به شو نو ځینې شوخې نجونې به په هیبتناک ډول یو بل ته ورغاړې وتې او څرګنده به یې کړه چې ګنې تندر ویرولي. ځینو به غوږونو کې ګوتې منډلې. زمرک ورغږ کړ چې ځینې تاریخ پوهان په حقه پښتانه بني اسرائیل ګڼي. هغوی به هم د تندر د غورځېدو پر وخت د مرګ له ویرې په غوږونو کې هم ستاسو په څیر ګوتې ورکولې، او چې باران زور واخیست نو د ټولګي چت څو ځایه په څڅېدو شو. بیا نو شوخو نجونو ته خدای ورکړه له ځانونو سره راوړې چترۍ یې پر سرونو ونیولې او په ټولګي کې ښکته پورته کېدل پیل کړل. په همدغه ګډوډۍ کې یو ناڅاپه د لیسې سرمعلمه راننوته چې تر شا یې یوه لنده خشته جنۍ هم ولاړه وه. حیا یې له رخسارونو په ورېدو وه او په خپل لامده څادر یې د خپل بدن د هغو برخو د پټولو هڅه کوله چې د جامو د لوندوالي له کبله یې د ځوانۍ مرموز نمایش کاوه. سترګې یې ځلېدې او له زلفو یې د باران څاڅکې ورېدل، کټ مټ همغسې لکه د ستورو له شپې چې پرخه ووري. جنۍ ښکلې او جذابه وه، ځکه خو ټولو هلکانو په تږو سترګو ورته کتل. سرمعلم یې وویل دا جنۍ څانګه نومیږي، کړه او ځانګړتیاوې یې د روایتي کلیوال پیغلې برېښي، خو زده کړه یې همدلته په پېښور کې کړې ده. پس له دې ګړۍ دا ستاسو د ټولګي ملګرې شوه. پرې به پام کوئ، زړه به یې نه ماتوئ او په درسونو کې به ورسره مرسته کوئ. خدای دې وکړي چې د ادارې دا هیلې پوره کړئ. دا یې وویل او جنۍ یې پرېښوده. زما تر څنګ څوکۍ تشه وه، راغله او کېناسته. دا څوکۍ د زرینې وه، په هغه ورځ نه وه راغلې، او چې سبا راغله پښه یې ورته پرېښوده. څانګه کېناسته. په ټولګي کې بیا خبرې پیل شوې، خو څانګه چوپ وه. کله کله به یې د اوږدو بڼو د پورته کولو جرأت وکړ او په خپلو تورو بادامي سترګو به یې د ټولګي د لنډ تنګ چاپېریال جاج واخیست. هر څوک به چې ښوونځي ته نوي راغلل، اونۍ نیمه به غلي وو، خو بیا به یې له شوخۍ نه
زړو شاګردانو امان غوښت. خو څانګه داسې ونه ختله. د وخت په تېرېدو یې خپله خاموشي وساتله. بس سهار به یې د ټولګي نجونو ته په تت آواز سندره ویله. هلکانو به ډېر غوښتل چې له هغې سره خبرې وکړي، خو هغې به لکه د هوښیارې سیاستوالې خبره اوږدېدو ته نه پرېښوده، بلکې لنډه به یې غوڅوله. د هلکانو دا هڅې هم هېڅ بې هیڅه نه وې. څانګه له راښکونه ډکه وه. ښایست یې له حقیقته افسانو ته نږدې و. د نرۍ شونډو سرخي تازه غوړېدلې غوټۍ ته پاتې کېده، او چې مسکا به پرې خوره شوه، تشبیه موندل به یې ناشوني برېښېدل. بنده ویل بس چې ورته کتی مې. په څېره کې یو عرفان راښکون و. صراحي غاړه، نرۍ ملا، هوارې نرۍ سپینې ګوتې. بس د فطرت د تناسب او توازن غوره بیلګه وه. نور به درته څه ووایم. د حمزه بابا خبره د ګوړې چکۍ وه. که له هرې ډډې به دې په نظر وڅکله، خوږه وه، او زلفې داسې تورې اوږدې او درنې وې چې څه به درته ووایم. زرینې به کله کله په شوخۍ سره ورته ویل: ظالمې، دا غرونه زلفې به دې وږې ماتې کړي، او نرۍ ملا ته خو دې لوی ګواښ دی، زه به یې در سره ګرځوم. دا به یې وویل. د څانګې زلفې به یې پر خپلو اوږو خورې ورې کړې، او داسې په کړس به یې وخندل لکه ځوانه برېښنا چې د وریځو لاندې غځونه وکړي. د څانګې څوکۍ که هر څو زما تر څنګ وه، خو په کومه ورځ به مو چې د جغرافیې ساعت درلود، کله به یې زما پر لور سترګې را اړولې. د هغې پاملرنه زما د خوښۍ سبب ګرځېده، خو یوه پریشانوونکې معما هم وه. دا زما لپاره ستر سوال و چې څانګه اخر ولې په هغه ورځ زما په لور سترګې را اړوي چې د جغرافیې مضمون ولرو. خو هیڅ نه کېدل، او دغه راز لکه د تیره ازغې لا پسې زما پر ذهن ښخېده. هڅه به مې کوله چې د څانګې د دې عجیب حرکت په اړه فکر کول پرېږدم او ځان د استاد په تشریح کې ډوب کړم. کله به په دې هڅه کې پاتې راتلم او کله بریالی کېدم. خو چې ښوونکی به نه و، ځان به مې بل راز مشغولاوه. پر شونډو مې لکه راګ بې کلماتو زمزمه خپروله. تشه زمزمه به نه وه، کومه پښتو ولسي سندره به وه، خو اواز مې خوښ نه و. له همدې کبله مې د کلماتو له ادا کولو ډډه کوله، او ورو مې لکه د رباب تشه نغمه ویله. شپې ورځې تېرېدې، د ژمي رخصتۍ راغله. زه چې له خپل سیلاني طبیعت نه مجبور یم، د زمرک سره سوات ته لاړم. سره له دې چې عام وګړي په اوړي کې سوات ته ځي، خو موږ د واورو مینې په ژمي کې بوتلو. د فطرت په منظرو کې ورک شوم، خو بیا به مې هم کله د جغرافیې ساعت او د څانګې په ترڅ کتل را یادېدل. مرمرین وجود به یې لکه د یوې خیالي ښاپیرۍ په څیر د سیند په څپو کې غځونې کولې. کله به مې هلته هم زړه تنګ شو. ویل به مې چې وزرې وکړم او د سکون کومې ښکلې درې ته پرواز وکړم، خو دا ناشونې وه. خو په یوه خبره مې بخت بیدار و، او هغه دا چې زمرک را سره و. هغه په ټولګي کې زما تر ټولو نږدې ملګری و. ډېر ښه صفتونه یې لرل، خو ذهانت او شوخي زما ډېر خوښ و. د هغه سره به مې خبرې اترې کولې، خو کله به ترې ګوښه شوم. یوازې به مې د سیند سندره واورېده، او د موجونو ښاماران به مې په وړو کاڼو ویشتل. خو هغه هم پوه شوی و چې څه خبره خو شته. زما نه څو ګامه وریسته هغه هم د سیند په غاړه ناست و، او د راډیو نه یې پښتو سندرې اورېدې. زما ذهن به هم کله ناکله د سندرې په لور واوړېده. په دې کې یو ناڅاپه د راډیو غږ بند شو. د زمرک غږ مې واورېد چې ویې ویل: هلو. چې ور ومې کتل، خپله راډیو یې لکه ګرځند موبایل ټلیفون غوږ ته نیولې وه، او ویل یې: هلو، غزنه، دا ته په کومه دنیا کې ورک یې؟ مړه سوات ته راشه، ستا خو نغمې خوښېدې، سیند نغمې وایي، د خوښۍ نغمه، ډېره خوږه نغمه. ما چې د هغه دا پیغام واورېد، لمن مې څنډ وهله او خواته یې ورغلم. ورته مې وویل: ته وایې چې سیند د خوښۍ نغمه وایي، که زه خفه یم نو بیا د غم او ښادۍ
د دې ګډون پایله به څه وي؟ ځواب یې راکړ چې ته خفه یې، د سیند دا نغمه به دې له زړه نه د خفګان ټول ګردونه لرې کړي او خوشحاله به شي. زمرکه ته چې څه وایې له یوې زاویې نه ښه وایې، خو زه فیالحال دا نه غواړم چې فطرت ته تسلیم شم. زه به هلته له فطرته خوند واخلم چې د خپلې جذبې او تخیل په خم کې یې رنګ کړم. هغه مسکی شو او راته یې وویل تېره اونۍ دې د فلسفې کتاب څه واخیست چې اوس په غمونو کې ښکلا لټوي؟ سمه ده چې ته فطرت په خپل رنګ کې رنګوي، زه به په غوږونو کې ګوتې ورکړم. ته د غره نښترو ته آواز وکړه چې ټول سرندې شي، اوره بیا د ویر او غم سندرې. زمرکه فطرت تر موږ ډیر پهلوان دی، صرف په خیال کې مو پرې وسبر دی. د حقیقت په دنیا کې زموږ نه بلکې د خپلو ثابتو قوانینو منونکی دی. ښه که ته خپله دنیا په خیال او تصور کې جوړوي، نو بیا خو ما تیری وکړ چې ستا د خیالونو دنیا مې ړنګه کړه. زمرکه له دې فلسفو به تیر شو، غور به وکړو چې اوس څه کول پکار دی. د پاتې شه باران د ناول قدرمنو اوریدونکو، دا چې نور به څه پیښیږي دا د ناول په دوهمه برخه کې اورو. تر بیا ښې چارې.